السلام علیکم. کېدای شي چې ته کوم پروبلم نه لرې کله چې ته سوشل میډیا استعمالوې لکه فیسبوک، انستاګرام او داسې نور. ویډیو ګیمونه کوې، 2 ساعته 3 ساعته د تلیفون شیشې ته دې ګورې، بې تفریح او ټوله توجه دې کوي. څنګه به وي چې زه تاته ووایم چې نیم ساعت دپاره درس ووایه، نو ته به اوف دا څوک شي کولی، دا مې د وسه نه کېږي. او که زه درته ووایم د یو بزنس په باره کې لږ معلومات وکړه، بیا به دونه حوصله مې نشته. که ته د لوجیکل په حساب باندې فکر وکړې نو ته پوهېږي چې دا درس ویل، سپورت کول، د یو بزنس جوړول له دې دا وخت ورکو نو تا ته ډېرې ګټې در رسوي. خو بیا هم ته همدا سوشل میډیا کې ګرځې او ویډیو ګیمونه کوي. نو سوال دا دی ولې ته بیا هم داسې کوي؟ ځکه چې دا کم کار چې ته کوې دا ډېر زحمت نه غواړي او درس ویل یې غواړي. خو ځینې خلک دي هغې درس هم وایي، سپورت هم کوي او یو بزنس ورسره هم جوړوي. اوس سوال دا راغی چې ولې یې دا خلک کولی شي او ته یې نه شي؟ او داسې کومه لاره شته دی چې سخته کارونه اسانه وي؟ یوه طریقه شته دی، دوپامین. دوپامین څه شی دی؟ دوپامین زموږ د دماغ د انعام سیستم یو برخه ده. دا یو نیورو ترانسمیټر دی، یو رقم پیغامي مواد زموږ په مغزو کې دي چې معلومات د یو ځای نه بل ځای ته وړي. دوپامین موږ ته د اطمینان او ښه احساس راکوي. کله چې ویډیو ګیمونه کوې، سوشل میډیا ګورې، انټرنیټ کې فلمونه ګورې، نو په دې وخت کې ځان ښه احساسوي او بور کېږي نه، او ساعت دې تېر وي. ساعت په ساعت تلیفون ګورې چې اوس به یو میسج راشي او یا د یو چا میسج ته په انتظار یې. ته به اوس فکر کې نو څه ما ته کوم ضرر نه را رسوي؟ خو داسې نه ده، تا ته ډېر ضرر در رسوي. زموږ په بدن کې یو سیستم دی چې هومیوستاسیس ورته وایي. دا د وجود سیستم برابر ساتي. لکه کله چې ډېر یخ وشي نو وجود دې 30 درجو ته برابروي، او یا چې د کله ډېره ګرمي وشي نو دا ګرموالی د وجود نه د خولې په ذریعه وباسي. دا د یو بل ذریعې نه هم معلومیږي. لکه څوک چې نشه نه کوي هغه کو کمه نشه وکړي نو زر نشه کېږي، او څوک چې نشه ډېره کوي هغه باید هغه نشه ډېره استعمال کړي چې نشه شي. مثلا الکحول، ځکه چې د هغې وجود ډېر مقاومت پیدا کړی دی، هغه باید ډېر الکحول وڅښي چې د هغې وجود نشه شي، یعنې هغه شانتې ځان ښه احساس کړي. نو دوپامین هم همداسې دي، دماغ دې ورسره مقاومت پیدا کوي او تا نه نور ډېر غواړي چې ځان ښه احساس کړي. نو ستا دوپامین تولرنس دونه جګېږي چې تا له بیا هېڅ شی خوند نه درکوي، او بیا همداسې خفه ناست هېڅ انرژي در کې نه وجود کېږي. نو سوال دا دی څنګه د دې حالت نه ځان راوباسلی شي؟ هغه داسې هره نشه چې کې هغه بنده کړه. زه پوهېږم چې دا مشکل دی، خو رو تورو کموه او دا فکر ځان سره نیسه چې دا باید زه بنده کړم. هر رقم فلمونه چې ګورې بند یې کړه، فلمونه نور مه ګوره، ډرامې کو فلمونه یې هر شی چې میوزیک نور ډېر مه اوره، میوزیک هم بند کړه. په ورځ کې چې ته څونه ډېر اورې رو تور هر څه کموه. جنک فود مه خوره، لکه د بهرنۍ د کور نه چې بهر ډوډۍ هغه مه خوره، ځکه ډېر کیمیاوي مواد هغې استعمال شوي. تلیفون انټرنیټ ډېر مه استعمالوه، ځکه دا شی چې دي زیاتره د انټرنیټ نه دغه کوي چې دا یعنې فلمونه وګورې او یو شی بل شی. او سپورت کوه. نو دا شی ته شروع کړه، انشاءالله ته به وګورې ستا وجود به هره ورځ قوي کېږي او ته به ښه ځان احساس کړې او ته به هر کار کولی شي، او ستا فکر به ښه شیونو سره ځان عیار کړي او عادت به شي، او ښه شیونه پکې لکه کتاب به وي، یو معلومات به کې یو څه باره کې داسې مخته نور ډېر ښه شیونه راځي او ته بیا ځان ښه احساسې، نو د دې مردار ژوند نه به راوځې. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ
چې زه تاسو ته همداسې نورې ویډیوګانې د خیر سره جوړې کړم. خوشحاله اوسئ او که چېرته سوال لرئ کومنټ کې راته وکړئ. تر بیا پورې د الله په امان.